سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به 2 ورځې وړاندې د ایرلنډ په وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ په لړ کې به خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. افغانستان او ایرلنډ ترمنځ یوه ټېسټ 3 ورځنۍ 3 شل اوریزې لوبې ترسره کېږي چې افغانستان او ایرلنډ ترمنځ یوازینۍ ټېسټ لوبه وشوله چې ایرلنډ لوبډلې افغانستان ته په 6 ویکټو ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلنډ په وړاندې د 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبو ته خپله 14 کسیزه لوبډله څو ورځې وړاندې اعلان کړله چې په دغه لوبډله کې ډېر ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی و، لکه بلال سمیال، محمد غضنفر، ننګیالی خروټی، نوید زدران ته چانس ورکول شوی و. الله دې وکړي چې لوبو کې واچوي او ښه وځلیږي. دغه ځوانان د افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته رسېدلي دي چې هلته د ملي لوبډلې سره یوځای شوي دي. په ګډه تمرینات هم ترسره کړي دي. الله دې وکړي چې په ملي لوبډله کې چانس ورکړي او ښې لوبې وکړي، ښه وځلیږي. که ښه ونه ځلیږي په نورو لوبو کې بیا دغه ځوانانو ته چانس نه ورکوي. تاسو وګورئ چې په ملي لوبډله کې داسې ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، په 1-2 لوبو کې چانس ورکړی خو بیا په نورو لوبو کې بیا چانس نه ورکول کېږي. تاسو صدیق اتل وګورئ چې د پاکستان په 60 اوریزه سیریز کې چانس ورکړی دی خو بیا د لوبډلې څخه مکمله ډراپ دی، نوم یې هم نه یادېږي. داسې نور ډېر ځوانان لوبغاړي دي چې هم د لوبډلې کې اعلان شوي دي خو په لوبډله کې نه لوبېږي. خدای دې وکړي چې دغه ځوانان په لوبډله کې چانس ورکړي او ښې لوبې وکړي. افغانستان او ایرلنډ ترمنځ لومړۍ ورځنۍ لوبه د روانې مارچ میاشتې په 9 نیټه په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دغه لوبې په افغانستان کې پر RTA سپورټ باندې په ژوندۍ بڼه باندې هم خپرېږي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.